السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو د دې یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوله په دغه نوي کلاس کې موږ ډېر مهم لغات وړاندې کوو راځئ چې همدا اوس سټارټ واخلو نو the first word is appropriate means مناسب word number 2 avoid means مخنیوی کول د یو شي مخنیوی کول word number 3 behave means سلوک کول رویه کول او سلوک کول word number 4 come means خاموش یا غلی پنځم نمبر چې کوم دی concern اندېښنه کول صحیح ده concern معنا اندېښنه وبخه content معنا خوښ یا راضي او word number 7 expect هیله کول توقع کول word number 8 frequently په پرلپسې ډول word number 9 habit معنا عادت صحیح ده او word number 10 instruct معنا لارښوونه کول صحیح ده word number 11 issue موضوع صحیح ده word number 12 none هیڅ نه word number 14 patient مریض word number 14 positive مثبت word number 15 punish سزا ورکول word number 16 request غوښتنه کول صحیح ده word number 17 represent وړاندې کول نمایندګي کول صحیح ده word number 8 shake معنا خوځول نو که تاسو غواړئ چې هره ورځ نوي لغات زده کړئ تاسو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو وکولی شئ په اسانۍ سره نوي ښکلي لغات زده کړئ نو دغه وه د نن ورځ د انګلیسي خپرونه تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ او هره ورځ نوي ښکلي کلمات زما له یوټیوب چینل څخه زده کړئ نو زما یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ او په دا بیل باندې تاسې کلیک وکړئ تر څو کومه ویډیو چې زه اپلوډ کوم تر تاسو در رسیږي نو دا وه د نن ورځې ښکلې انګلیسي خپرونه تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ والسلام